یا سړیه داستان ګله تا ته یم که نه څه چل دی ماڼۍ توبه ویم هغه پنسل پسې بتلی وې که نه په پنسل باندې څه کې دا د ما سره پین شته که نه یا خدای پنشن درته یاد هم سر خوړل یا ټینشن یاد دی ماڼۍ ته چې چېرته یې نو هلته خو به خامخا ټینشن وي خدای پاکه دې سړي خو زه لیونې کړم لیونې کړې خو دې یم بختوري کله د یو فرمایش او کله د بل او سمانه جوړ لسرو پوچرګه کنا گیدړ ځواني مرګ کنا پګوت وراشه نا 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 پیتا تا پتا تا پیتا تا پیتا مونږ دې په اوتو بوتو باندې څه دا راته ووایه چې ته په خپله ګډېدې که نه چا ګډولې هی بابا ویم د خوشحالۍ نه مې ګډا ته زړه کېږي غلا ته دې زړه کېږي ای زویه خدای ته ګوره دا کارونه پرېږده ګوره په غلا کې خو دې د چا نه نظم چپه کړی دی د چا نه دې غزل په بډه کړی دی بس دی که نه زه خو غل نه وم ته ولې غل شوې پته نشته چې د چا د لارې مل شو سړیه داسې پوته پوته سر شوې زما بچی خوشحاله دی بدحاله دی او نو چې په مشاعرې کې په ها او په واوا باندې وختونه تېروي نو بدحاله خو به وي دا اوس بیا هغه سیسټم خراب دی که نه وګوره هغه دې ځوړندې ورلم دی خبره واوره خیر بشي دا دی څه دي مړه یاره دا دی ټیک شو که نه اورم که نه یار ای اوس وره زه یم عقلمیر کباب زه یم خوشحاله زیرې مې راوړی دی او دشمن مې دی بدحاله دا څوک یادی څوک دی دشمن دی نواب زورور خان یادوب که ده وی تا خدای ښه که دا خو د ماما دی نه ته ماته ده ووایه چې نواب زورور خان لیوني سپي چې چلی دی که نه ګډې پیچک لګولی دی او که نه ډینګي ماشي ورته ستن والی ده چا ولې په کور ډزې کړي دي یا الله خیر رور خو مې بچ دی که نه دا ځلې خو بچ دی خو بیا یې پته نه لګي وای ته صبر وکړه چې تا سره څه کې نو ما درته څه ویلي ودرې تا نه یادومه ته هسې یارېږې صبر وکړه ته یا خدای ته اوس دې تماشې ته وګورئ که نه رور یې حق نه مني او خور یې په سر جنګونه کوي زه خو پرې پوه نه شم خو کېدای شي چې تاسو پرې پوه شوي وای کنه وای 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 کنه وی لکه د وړۍ واغږلو لکه د غوښتو یې غوبل کو لکه د کپړو یې استري کو وای 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 دا نیک کار چا کړی دی چېرته یې کړی دی او د څومره ثواب دپاره یې کړی دی گردش خانه دا تا چې موږ ته کوم کوډ او تعویضونه را کړي وو عام د خلکو کورونو ته غورځول د یو کور مالک د کور په دروازه کې ولاړ او موږ تعویضونه ورګزار کړه نو د کور مالک ته راګزار کړي او د غوښتو غوبلې کړي او د عبرت نښې کړي بالکل لکه د خر مینې را سره وکړه چې په لتوی لتوی لکه د وږو ټکولو ډېر ښه یې وکړه اصل کار یې در سره وکړو په بې احتیاطۍ کې دا سزا ډېره ضروري بلکې دا سزا ستاسو دپاره ډېره کمه ده زه خو یم چې په کټ کې راوړي داسې وی گردش خانه زه ټیک ویمه د پاړو لږه بې احتیاطي هغه د مار د ټک سره اشنا کي د څوکیدار بې احتیاطي د غل ګټی او د بجلو والا بې احتیاطي د بجلی کرنټ او د ډریور بې احتیاطي اکسیډنټ او د خاوند د ښځې په وړاندې لږه بې احتیاطي د هغه زړې او نوې ټولې معشوقې راښکاره کي او بیا خاوند د ښځې په وړاندې نینې چینې کیږي او ښځه پرې لکه د فوټبال غوندې لوبې کوي که داسې خبرې نو موږ نه یو بې احتیاطي بلم شوې ده د څه سوچ پې وکئ د وهلو خوړلو نه پس موږ سیده نیغ په نیغه بارو بار
او بغیر ستا په تاله راغلي یو ځینې چې دا خلک موږ پسې دلته راشي دا څه کدو سرو ټیپر سرو خالی سرو زی ورکیږي د دې ځینه شاوی زی گردش خان این غین ګورې ګرانه ده که ستاسو عمره تشدد برداشت کی زه دا د غمونو بوجه دې په شا کوه شابه یا الله جولې کې مې خیر واچې هسې نه دا خلک ما پسې دلته راشي ورېږه خپله ځایچه ګورم